سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د پښتو ژباړې په هکله باندې خبرې کومه چې د پښتو ژباړې کې څه نیمګړتیاوې دي، څه کارونه باید وسي او څه کارونه سوي دي. دغه ټولې خبرې نن تاسو ته کومه ځکه چې څو ورځې وړاندې یو کس زما خیال دی د مندوزي صاحب په تخلص یې کولو د امریکا غږ سره یې مرکه درلودله او په هغه مرکې کې ډېر ښه څرګندونې یې وکړې او دوی وویله چې موږ تاسې یو ماشین جوړ کړی تر څو د پښتو خبرې په لیکنې بڼه واړوي. او نن پر دغه باندې هم خبرې کوم او ټول موضوعات به تاسو ته وړاندې کوم او دا به هم وایم چې پښتنو لپاره څه پکار دي او څه باید وسي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. دغه ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې دا د دې کتل بیخي فرض وګڼئ او دا ستاسو دپاره ډېر لازمه ده. دا د پښتو ژبې دپاره لازمه ده. لومړی تر هر څه باید زه خپل ځان در وپېژنم چې زه یم څوک او ما څه کړي دي. په 2011 کال کې چې کله هم ما پوهنتون شروع کړو پاکستان کې، په هغه ځای کې ما د ګوګل ژباړې سره خپل فعالیت شروع کړو او د ګوګل لپاره مې پښتو ژباړه وکړه او دغه ژباړه کې مې خپل نهایتاً کوشش وکړو چې د ډېرو پښتو استادانو سره مشورې په اساس باندې تر څو دغه مې وکړای سوه چې پښتو ژبې ته یو څه لغاتونه وژباړم. په هغه وخت کې زیاتره ګوګل ژباړې ماشین چې و ډک و د فارسي لغاتو، ډک و د اردو لغاتو. یعنې په هغه کې زموږ نهایتاً کوشش دا و چې موږ وڅو کړی دغه اردو ژبې لغاتونه لرې کړو، د فارسي ژبې لغاتونه لرې کړو او تر څو داسې یو نرمه پښتو ور اضافه کړو چې عام فهمه واوسي او ډېر خلک پرې پوه سي. او هم له نیکه مرغه خبره دا سوه چې په 2014 کال په فبروري میاشت کې پښتو ژبه ګوګل ژباړې ماشین ته اضافه سوه او ګوګل هم زما څخه یو مننه وکړه او دوی هم ایمیل راولېږلو. په بل قدم کې په فیسبوک ژباړه هم ما حدوداً د 2014 د 2012 کال څخه چې ما د فیسبوک ژباړه شروع کړې وه او په فیسبوک مې هم ډېر ژباړه کړې ده. خو دا و چې په 2020 کال کې فیسبوک د خپل د ژباړې سیستم یې په یو بل بڼه باندې واړولو چې دوی غوښتل متنونه هم په پښتو ژبه او په نور ژبو باندې وژباړي. د هغه دپاره چې دوی 200-300 نفرو په دې کې ژباړه کړې وه، بیا فیسبوک د هغو ډلو څخه فقط و فقط یو محدود ګروپ یې جوړ کړو چې په هغه ګروپ کې فکر کوم 10 نفره وه. په هماغه 10 نفرو کې زه هم ومه او فیسبوک ماته د مشرتابه په ګروپ کې ځای راکړو تر څو پښتو ژبې ته زه کار وکړم او پښتو ژباړې دلته هم فیسبوک ماته لیکلی دی چې دی د انګریزي ژبې څخه پښتو ژبې ته د ژباړې کوي او دا زما دپاره اکاونټ جوړ کړو او دا هر څه یې ماته راوسپارل. خبره څه سوه؟ خبره دا سوه چې فایده یې دا وکړه چې کله مو هم پښتو په فیسبوک کې په ګروپي ډول باندې وژباړله، ګټه یې دا ده چې کله هم تاسو اوس دغه لیکنې هر ژبې څخه چې په فیسبوک کې هر ژبې باندې پوسټ وسي، تاسو یې په یو کلیک باندې تاسو کولی سئ هغه وژباړئ. او د دې ژباړې فایده دا و چې کله هم د خلک د کوم کسان د 10 نفره چې موږ سره یو ګروپ سو، په دې ګروپ کې موږ کوشش دا وکړو چې په یو عام فهمه پښتو نشر کړو او تر اردو او فارسي لغاتو څخه ډډه وکړو. یوه ستونزه چې په ګوګل ژباړه کې تر اوسه پورې هم شته هماغه ده چې اردو لغاتونه تر اوسه پورې شته، د فارسي ژبې لغاتونه تر اوسه پورې شته، مګر په فیسبوک کې دغه ژباړه کې چې موږ خپل کوشش کړی دی او فایده یې هم دغه ده. دا اوس د یو هندي ژبې څخه نه پوهېږم چې کومه ژبه ده، هندي ژبې څخه دغه لیکنه ژباړل سوې ده. لیکل سوي دي د افغانستان د کرکټ د نړۍ افسانوي آلراونډر محمد نبي د خپل کورنۍ ماشومانو سره یو ډېر مینهناک انځور. دا دومره یو پیور خالصه او ښه ژباړه ده چې دا رقم ژباړه موږ نسو په کولی چې نه یې په ګوګل کې وایو چې دا رقم ژباړه وکړو او نه هم په مایکروسافت او امازون کې دا کار موږ کولی سو. خو دا ګټې دا سوه چې یو محدود ګروپ په دې باندې کار وکړو او د دې څخه ښه نتیجه هم ووتله. یو خبر تاسو ته وکړم چې فیسبوک څه موده وړاندې د خپل دا څه بند کړي هم وه، خپل ژباړې ماشین یې په پښتو ژبه باندې بند کړی و ځکه چې د پښتو ژباړه ډېر خرابه وه. نو همدغه و چې بیا په حدوداً د تېر کال په می او اپریل کې همداسې و
دوی برته پښتو هر اضافه کړه او هماغه دی چې اوس د پښتو ژبې ژباړه په فیسبوک کې ډیره خوندوره او ډیر ښه ده. اوس راځم د ګوګل د ژباړې په هکله باندې چې کله هم تاسو د فیسبوک په ګوګل کې ژباړه کوئ، ګوګل کې ژباړه چې تاسو دا هم وکړئ چې کله پښتو راوړئ، دلته د مایک برخه بنده ده، یعنی تاسو نسئ کولی چې هغه کوم متن چې دی هغه په مایک باندې ووایاست او هغه هلته ولیکي. موږ په دغه ژباړې سیستم کې موږ دوه سیستمونه لرو او دا سیستمونه تاسو باید پرې پوه سئ. یو STT دی، یعنی سپیچ ټو ټکسټ، یعنی غږ لیکنې ته اړول دی. بل بیا TTS دی، یعنی لیکنه غږ ته اړول دی چې هغه ټکسټ ټو سپیچ دی. اوس د پښتو ژبې TTS چې دی دا په دوه کمپنیو کې فعاله دی. یو د مایکروسافت په ژباړې ماشین کې فعاله دی او بل د امازون سیهای کې فعاله دی. دا دوه ماشینان چې دي د پښتو ژبې TTS فعال شوی دی او تاسو که یو متن په پښتو ورکړئ دی هغه متن تاسو ته په خبرو اړوي. مګر ستونزه څه ده چې موږ اوس نسو کولی چې STT فعاله کړو. STT خبره دا ده چې موږ دپاره لازمه دا ده چې موږ د پښتو ژبې لهجې د ډیجیټلي پلیټفارمونو ته ور وپېژنو تر څو ډیجیټل پلیټفارمونه پښتو ژبې لهجې وپېژني. مندوزي صاحب وویلو چې موږ درې لهجې لرو په پښتو ژبه کې چې هغه پېښوري لهجه ده، وزیر لهجه ده، کندهاري لهجه ده. چې کله ما هم د مایکروسافت د کلتوري څانګې سره لیدنه وکړه او هغوی ماته یې وظیفه وسپارل چې کله هم ما تحقیقات پکښې کې وکړو، موږ د ډیجیټل پلیټفارمونو دپاره موږ 452 لهجې لرو په پښتو ژبه کې. که همداسې راسو په عموم کې موږ دوه ډول لهجې لرو، یو قومي لهجې دي، یو ډیجیټلي لهجې دي. ډیجیټل پلیټفارمونو دپاره تاسو هغه اندکترینه د لهجې حرکات هم چې پکښې کې اضافه سوه ډیجیټل پلیټفارمونه نه پوهېږي، تاسو باید هغه ور اضافه کړئ. د مثال په ډول باندې که په کندهاري پښتو کې موږ راسو، د کندهاري پښتو لهجې چې دي اوس په فراه کې زموږ خپله فرایان چې دي هغه داسې خبرې کوي چې فکر کوي چې دا فارسي خبرې کوي او ډیر لغاتونه که څه هم پښتو دي او هماغه لغاتونه کې موږ مثلا غاړو وایو، یعنی غاړو یعنی هغه غواړو، یعنی موږ هغه داسې نه تلفظ کوو. زیاتره لغاتونه چې دي نیمګړي موږ استعمالوو. د همدا ډول باندې که ته لاړ شې هلمند ته لاړ شې، مثلا په خپل په فراه ولایت کې د بکوا خلکو لهجه بله لهجه ده، مثلا د مرکز لهجه بله ده، د پشترود لهجه بله ده، د کوهستان لهجه بله ده. همدا ډول که هلمند ته ولاړ شې د هر ولسوالۍ لهجه بیله ده. د دې ټولو خلکو غږونه باید موږ ثبت کړو او دا ډیجیټل پلیټفارمونو ته ورکړو. څه موده وړاندې هڅکزي صاحب په دغه هکله باندې دوی کوشش وکړو چې دغه لهجې راټول کړي او دوی ارشیف ورته جوړ کړي. همدا د هڅکزي صاحب مرکې مې واخیستلې، د مایکروسافت د کلتوري څانګې سره شریک کړې. د مایکروسافت کلتوري څانګې راته وویلو چې موږ ته داسې یو داسه راکوي چې د هغه سره چې کله هم تاسو د مرکه کوئ، د مرکې سره هغه لیکنې بڼه هم اوسي او بل مرکه باید زړه نه اوسي، ځکه چې لهجې په هر لس کالو کې غږونه تغیر کوي، د هر د هوا د حالاتو سره د مثلا د خلک چې یو مکان څخه بل مکان ته ځي او د دې مهاجرتونو په اساس باندې دغه لهجو کې تغیرات ډېر راځي. نو تاسو باید تازه مرکې موږ ته راوړئ او د مرکو سره تاسو باید هغه لیکنې بڼه هم راوړئ چې موږ ډیجیټل پلیټفارمونو ته دغه غږ اچو، ورته وایو چې دغه د غږ متن دغه متن دی. نو داسې دپاره کار همدا کوي. همدا موضوع مې د هڅکزي صاحب سره هم شریک کړه. که څه هڅکزي صاحب چې پخوا به هم څه په فیسبوک انفرینډ کړی یم، نو خبره همدغه ده چې موږ باید داسې سیستم ته مخه کړو تر څو هغه زموږ لیکنه غږ او لیکنه دواړه یو ځای جوړ سي. د 452 لهجو خبره چې ده د موږ په دې کې یوازې مثلا پېښوري پښتو، وزیري پښتو او کندهاري پښتو یادوو، مګر موږ دلته څو لهجې نورې هم لرو. موږ اروپایي پښتو لرو چې کله یو اروپایان راځي پښتو زده کوي، په دې کې بیا
څو لهجې دي. که فرانسوي او اسپانیوي راځي پښتو زده کوي د هغه پښتو دپاره لازمه دا ده چې هغوی ژي وړي او دا شیان لري دوی کولی شي چې په ښه استعمال کړي. خو چې کله یو جرمن او انګریز راځي په هغه نسي استعمالول. نو دې موضوعات ته موږ باید کتنه وکړو او ټولې لهجې موږ باید راټولې کړو. اولا کې خو دغه درې عمده لهجې چې دي د همدې درې عمده لهجو واړه واړه فرعي لهجې چې بیا په دې کې سره ګډېږي دا ور اضافه کړو. د مثال په ډول باندې د وزیر په لهجه کې د خوستي ژبې چې دي زدران دی، منګل دی، تور دی او بنوڅي دی او وزیر دی، مسعود دی. دا لهجې چې دي په دې خاندان کې سره یو ځای کېږي. او که بیا راسو د پېښوري لهجې ته، پېښوري لهجې کې بیا ګوره د سواتي لهجه ده، ننګرهاري لهجه ده او همدا کونړي لهجه ده او د کابلي لهجه ده، دلته کابل میشتي او لوګر دا منطقي خلک دا موږ په پېښوري لهجې کې راوړلی سو. دلته یو بله لهجه هم ور اضافه کېږي، لغماني لهجه. لغماني لهجه داسې ده چې یعنې موږ چې کله هم یو لغماني سره خبرې کوي ته فکر کوي چې دا فارسي وایي او ته هغه په فارسي به هېڅ پوه هم نسي مګر هغه لهجه یې دې ته ورته ده چې ده وایي فکر کوي چې دا مګر دې دپاره موږ خاصه لهجه هم ګڼلی سو په ډیجیټل پلیټفارمو کې. او په بله برخه کې موږ ولاړ شو، موږ سالنګي لهجه هم لرو د پښتو ژبې. سالنګي لهجه دا ده چې هغه کوم خلک چې د پروانه دي او پنجشیر دي او دې ولایتو څخه دي دلته خلکو پښتو زده کړې ده او دغه پښتو خپل د پنجشیري او هغه غرنیزې لهجې په ډول باندې دوی وایي او دا که سبا سیستم ته راځي نو موږ نسو کولی چې دا ژبه هم یعنې جدا کړو. دا یو لهجه ده، سالنګي لهجه ده. بل راځو ازبکي لهجه ده. ازبکي لهجه زیاتره په کوټه کې چې تاسو ولاړ شئ ډېر ازبکان دي او هغوی پښتو زده کړې ده او هغه یو رقم پښتو وایي موږ هغه لهجه ګڼلی سو. هغه باید غږ یې ثبت کړو او هغه به هم پښتو ته اضافه کړو. که یو وخت کې یو څوک ځي بهر ملک ته، زموږ ازبک ورور دی، موږ پنجشیري ورور دی، موږ تاجک دی، موږ هزاره دی، که دوی هم نور ژبو ته لاسرسی نه لري موږ وسو کړئ د پښتو ژبې مرسته دوی ته ورسوو. خپل ژبه که ته غواړې بډایه کړې نو دا ستونزه باید ته حل کړي چې هر کس ته به د هغه لهجه ورته هواره کړي او دا ستونزه ورته حل کړي. نو دا ټولې لهجې باید موږ په نظر کې ونیسو. په هر ولایت کې په هر سیمې کې هر ځوان باید ولاړ شي دا کوم شی چې زه اوس تاسو ته ښیم دغه غږونه باید د ټولو خلکو څخه واخلئ او دا ثبت کړي تر څو موږ وسو کړئ د پښتو ژبې STT ارشیف ولرو، یعنې سپیچ ټو ټکسټ ارشیف باید ولرو تر څو دغه ژر تر ژره دا ستونزه حل شي. اوس دا چې بیا وروسته څه ګټه لري هغه تاسو ته وایم. د موزیلا فایرفاکس کمپني چې دی دوی حدوداً 2 کاله 3 کاله وړاندې دوی د خپل سیستمونه لا پسې پراخه کړه او دوی د کامن وایس په نامه باندې یو پلیټفارم یې جوړ کړو چې په دې کامن وایس پلیټفارم کې که تاسو راسئ ډېرې ژبې خپل غږونه ثبتوي او همدغه ژبې دي چې بیا وروسته موزیلا کمپني بیا دا غږونه چې دي دا سیستمونه دا هر څه ګوګل باندې خرڅوي که وړیا ډول یې ورکوي مثلا مایکروسافت یې ورکوي همدا ډول امازون ته ډېر نور کمپنیانو ته دا ورکوي تر څو دوی خو په د سرچ انجینونو کې ژباړې ماشینونو کې ورکړي تر څو دا ستونزه حل شي. اوس په پښتو ژبه هم له نیکه مرغه په لانچ برخه کې راغلی ده. موږ په دې کې 2 برخې لرو. که تاسو دلته چې کله هم د کامن وایس په برخه ته راسئ موږ دلته 2 برخې لرو. یوه برخه دا ده چې مثلا په ابتدایي حالات کې ده دا د ان پروګرس دی چې د دې په ابتدایي حالت د پروګرس برخه ده چې دې برخه کې دوی هوربند ریویو کوي دلته چیک اپ کوي چې کله هم یو ژبه داسې سوه هغه استانداردونه پوره کړه بیا دوی خپل دویم برخې ته راوړي چې هغه د لانچ برخه ده. یعنې دلته دې برخه ته ورسېدل نو هغه ژبه آماده ده چې د دې څخه موږ ژر تر ژره هغه خپل غږونه ورته ثبت کړو خو غږونه ور ولېږو او د دې څخه په پوره ډول باندې ګټه واخلو او تر څو زموږ STT فعاله شي. له نیکه مرغه پښتو په لانچ برخې ته رسېدلې ده چې کله تاسو راسئ دلته ډېرې ژبې دي پښتو به هم په همدې برخې کې په یو ځای کې پیدا کړئ. دا د الفبا پر اساس باندې او د فیصدي په اساس باندې
خبره ده، نو دومره د تشویش خبره نه ده، او سم پښتو له نیکه مرغه پورې ډېر کار ورته سوی دی. نو تاسو نور هم ورته کار وکئ تر څو دغه ستونزه ژر تر ژره حل سي. او اوس دا د پښتو برخه ده. پښتو کې حدوداً 32 سلنه پرمختګ سوی دی. تاسو حدوداً 22 ساعته غږونه ثبت سوي دي، 3422 جملات ثبت سوي دي، 433 کسانو خپل غږونه ورکړي دي. یعنې موږ په 452 لهجو کې فقط 433 کسانو دلته خپل غږونه ورکړي دي. زموږ دپاره څه پکار ده؟ پکار دغه ده چې دغه لینک به زه تاسو ته په کمنټ کې درته پرېږدم. تاسو ولاړ شئ په هرې سیمې باندې وګرځئ او هر سیمې ته چې وګرځېدئ دلته دغه لینک باندې تاسو کلیک کئ او هماغه یو لیکنه تاسو ته راځي. همدا لیکنه تاسو ولولئ او په ډېرو کسانو غږونه ثبت کئ او دا ولېږئ. دا ولېږئ کامن وایس ته یې ولېږئ، موزیلا ته یې ولېږئ، تر څو دوی بیا د نور کمپنیانو ته دا ستاسو غږونه ورواستوي او دا ستونزه د پښتو ژبې چې ده دا ژر حل سي. اوس که دا حل سوه موږ دپاره ګټه څه ده؟ ګټه یې دا ده چې زیاتره کسان چې دا اوس په فارسي ژبه باندې ویډیوګانې جوړوي، دوی دغه بعضې اپلیکیشنونو ته ورکوي هماغه زیرنویس چې دی د لاندې هغه لیکنې چې دی هغه په اتومات ډول باندې سمیږي، ځکه چې د دوی STT فعاله ده. اوس که موږ هم خپل د پښتو ژبې STT ولرو، یعنې په یو اپلیکیشن باندې خپل ویډیو اپلوډو لاندې اتومات ډول باندې زموږ د خبرو لیکنه به راسي. بله ګټه څه ده؟ بله ګټه دا ده چې په دې اوس وختو کې په ډېرو هیوادو کې دا رقم د ژباړې ماشینونه پیدا سوي دي. په ډېرو دفترو کې دا ژباړې ماشینونه دي. دا د ژباړې ماشین ستا مخ ته پرېږدي، مثلا ته خپل پښتو وایي، هغه ته یې هلته په انګلیسي ژباړې او ته هغه انګلیسي وایي، برته تا ته یې پښتو ژباړې. نو د دې دپاره ضرورت نشته چې بل کس ته ټلیفون وکړي چې ستاسو ستونزه حل کړي. او همدا ډول باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل پرېږدئ په سیهای، مایکروسافت، ګوګل، هماغه کنورسیشن برخې چې فعاله کړئ، په دواړو برخو کې دا ستونزه حل ده او ستاسو دپاره به ډېره مرسته وکړي که دا سیستم فعاله سو. بله ګټه یې څه ده؟ یوټیوب په دې وخت کې یو بل سیستم جوړ کړی دی. پخوا خو تاسو دلته لیدلي اوسئ چې دغه خبرې چې کولې دلته لاندې هغه لیکنې باندې ترجمه راتله او په دې ترجمه کې چې د پښتو ژبه شته او دا ستونزه چې ده تر ډېره اوس حل ده. انشاءالله چې کوم مشکل نشته په دې برخه کې. اوس موږ بله برخه چې په یوټیوب کې فعاله کېږي هغه به زه اوس تاسو ته ووایم. ده یعنې چې کله هم دوی خبرې کوي دلته په پښتو ژبه باندې ژباړي. موږ اوس سمندر په منځ کې په دې صحرا ټاپو کې بند پاته یو، ډېر ښه ژباړي. یوټیوب اوس څه شی لري؟ یوټیوب اوس د غږ ژباړې سیستم هم فعاله کړی دی. یعنې د دې نه وروسته که یو څوک په انګریزي ژبه باندې خبرې کوي، د دې ژبې د دې کس ویډیو به اتومات په ریل ټایم باندې تاسو ته په دغه ژبه باندې ژباړل کېږي. مثلا عربي ده، جاپاني ده او هندي ده، ډېرې ژبو باندې ژباړل کېږي. که زموږ STT فعاله سوه نو پښتو ژبه به هم دې برخې ته راسي. که اوس دا مستر بیست په انګریزي ژبه خبرې کوي، حتی به د دې غږ به هم تاسو وانه اورئ، تاسو به مستقیمې پښتو خبرې به د دې اورئ. د دې دپاره دومره ګټه ده زموږ دپاره. او که تاسو راسئ نور سافټویرونو کې، مثلا هډاپ سافټویرونو کې چې کله هم کارتوني جوړوئ او کله هم یو ویډیو جوړوئ، هماغه لیکنې د لاندې، یعنې دا زموږ د پښتو ژبې دپاره دومره ګټور کار دی چې هېڅ موږ داسې نسو کولی، یعنې خبرې هم نسو کولی چې موږ څومره دې دپاره ضرورت لرو. د مثال په ډول باندې یو بل خبر هم تاسو ته کوم چې کله په ملګرو ملتونو کې یو ولسمشر خبرې کوي، خو پخوا خو په انساني ډول باندې دا هر څه ژباړل کېدل، مګر اوس هماغه غواړي چې دوی هم په AI سیستم باندې چې کله یو ولسمشر کله یو کس خبرې کوي، هغه په AI ډول باندې هر کس وسوی کړی خپل په ژبې باندې هغه د ده خبرې واوري. نو د دې دپاره لازمه دا ده چې موږ باید پښتو ژبې ته دا شی ور اضافه کړو. زه به د دغه کامن وایس لینک به تاسو ته پرېږدم. فقط تاسو دپاره څه ده؟ تاسو دپاره څه پکار ده؟ دغه لینک تاسو ته پرېږدم چې کله هم په دې لینک باندې کلیک کړه، بس راسئ په دا مایک باندې کلیک کړئ. چې کله هم دلته یو متن وینئ، هماغه متن حواله کې ولولئ، بیا دلته دغه مایک باندې کلیک کړئ او دا مایک چې کلیک کړو دلته تاسو ته وایي چې دا اجازه راکړئ. اجازه چې راکړه
خو اوس ستونزه دا ده چې زه مایک نه لرم چې دا زما غږ ثبت کړي. تاسو په موبایل کې دا په ډېر اسانۍ سره ثبتوئ. په بار باندې هر ځل باندې چې دوی ته په لوړ شئ تاسو ته نوي جملات راکوي، هغه خپل داسې غږونه ثبت کړئ. که تاسو په کور کې یاست، مېرمنې مو هم سواد لري، خپل په مېرمنو باندې هم دا غږونه ثبت کړئ، ځکه چې د ښځینه برخه غږونه باید ثبت شي. زموږ ډېره ستونزه په ښځینه برخو کې ده چې ډېر بهر ملکو ته ځي، زموږ ښځینه ورسره ستونزې لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې بهرنۍ ژبو ته لاسرسی نه لري. زموږ ډېر ځوانان چې دي هغه لاسرسی لري. نو د دې کې هم ښځې وغږوئ، هم نارینه وغږوئ او دا ستونزه حل کړئ، تر څو موږ وسو کړئ په نږدې راتلونکي کې موږ پښتو ژبې یو نړیوال پلیټفارمونو کې د پښتو ژبې یعنې موږ پښتو ژبه هم د نړیوالو ژبو سره په سیالۍ کې راولو او پښتو ژبه هم سیاله کړو. دا و د نن ورځې ویډیو چې د اس ټي ټي اس په هکله باندې مې تاسو ته وویلو، او دا چې موږ څه کړي وو په دغه برخه کې دا مو ټوله ډېرو کسانو کار کړی دی. داسې نه ده چې یوازې. او په آخر کې یو بل خبر هم تاسو ته وکړم. چټ جي پي ټي ما حدوداً د یو کال وروسته کال مخکې ما ته ویلي وو چې زه چټ جي پي ټي په پښتو اړوم. چټ جي پي ټي کې تر اوسه پورې دا د پښتو ژبې اوس ډېر ښه لیکنې هم کوي چې په پښتو ژبه باندې ما ډېر څه ژباړلي دي. یعنې څه ناڅه 10,000 لغات ما شاید پښتو ژبې ته اړولی سي د چټ جي پي ټي. نو تاسو اوس کولی سئ چې تاسو هم چټ جي پي ټي سره پښتو مرسته وکړئ. هره ورځ ورته ووایئ چې زه غواړم تا ته پښتو ژبې لغاتونه وژباړم، 10 لغات ماته راکړه، زه یې تاسو ژباړم. هماغه 10 لغاته، 10 لغاته، 10 لغاته ترې وغواړئ، هماغه ورته په پښتو وژباړئ، ور واستوئ. دی خپل په اتومات باندې دی ځان ته ثبتوي. او مخکې خو دا و چې ته باید تللی وای د ژباړې اجازه دې اخیستی وای، مګر اوس کولی سي په همدې ډول باندې هم تاسو پښتو لغاتونه ورته ورکړئ تر څو په پښتو لغاتو باندې هم پوه سي. او همدا ډول د بي بي سي او ډېرو نورو رسنیو لیکنې هم ورته ورکړئ تر څو پښتو ژبه غني سي. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو